یو چاره کوړه مې قرض کړ مال خیر دې معلومه ته یو چاره کوړه راکې چې زه مال د 2-3 ورځې کې چې په نهار ای مونږ ته نور اجازه راکړه نه کېنه یو سره څنګه دی وخادله ته چې دا خالی نه راځي شی به راوړي دا ژوندون مستا شموري خوښي مستا شموري غم دی فنا شموري غم دی فنا شموري تا آئینا دمینی فرشتہ دمینی زموڑو کئی جہان قربان لتا شموري ژوندون مستا شموري خوښي مستا شموري غم دی فنا شموري غم دی فنا شموري تا آئینا دمینی فرشتہ دمینی زموڑو کئی جہان قربان لتا شموري دستا رضا وړما ته دې رضا موري رب دې تا خدلري من دې الله شموري ژوندون مستا شموري خوښي مستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري تا آئینا دمینی فرشتہ دمینی زموڑو کئی جہان قربان لتا شموري تخلیق متاف کلی دی تیخ کلا جہان دا عزت ملکی دا موجود تڑاوی دا هر مخلوق تڑاوی رب دی تانا کموی ژوند هوسا شموري ژوندون مستا شموري خوښي مستا شموري غم دی فنا شموري غم دی فنا شموري تا آئینا دمینی فرشتہ دمینی زموڑو کئی جہان قربان لتا شموري ستانا سپیسال قدم لاندی جنات عالیشان دی نعمتون پکی وعظمت سلام مقام شت سلام ستلم دکو سترګو لوګي دنیا شموري ژوندون مستا شموري خوښي مستا شموري غم دی فنا شموري غم دی فنا شموري تا آئینا دمینی فرشتہ دمینی
زموړو کوي جهان قربان تا شموري دستا شوم راز د دنیا در روان عقبا د عزت پلوشي د دغفور تسما دستا شوم راز د دنیا در روان عقبا د عزت پلوشي د دغفور تسما سمندر کې اوسې بحر السلام علیکم زستا زوی ما کې ستوري سوا شموري ژوند مستا شموري یو زوی به دی آتا غم دی فنا زوی دی بیخی دی آتا پاسلی قلبتیا چاولی دی موري تا آئینہ دمینی فرشتہ دمینی زموړو کوي جهان سلام علیکم ته څنګه یې موري ستا صحت څنګه دی ژوند زندگی څنګه ده یخني څنګه ده هوا کومه طریقه لیندلې بس دلته به ودرېږو که نه چېرته روان یې څنګه یې شکر دې زوی صحت دې څنګه دی نو تاسو څنګه یاست خاص هوا سره څنګه یې هوا اولاد دې یخ دې بچي څه حل دی حل وایه راته موري زوی د حیرانتیا ده چې ته آفرین نه مې څه نه وو ته به ما ته وایې چې حیرانتیا ده زه به تا ته یم آفرین زه خو به د افسوس ځای وباسم چې زما مور داسې سخته کلمه استعماله کړه داسې چې بیخي نه مې څه نه باسم د خدای هیلې ته ناسته وم کاشکې د ایمان سوال کړی و موري څه به وکړو نو زه بعضې وخت کې سوال قبلېږي الله دې زه خو نن راغلم مالې چې دا ژمی وګورو چې په مور څنګه تېرېږي خدای پاک دې آب و هوا څنګه ده پوښتنې وکړو حق یې دی پر موږ خالي خدای پاک په دې سړک تېرېدل عمومي سړک مالا زه مور طرف ته زه ډېر ښه وشو ډېر ښه وشو خدای دې په خیر راول هر کله راشي راته بس زما هم زوی زما هم اولاد دي بس پوښتنه یې پر ما حق ونو خدای پاک دې د عمر خاوند کړي خدای دې د زړه مراد حاصله کړي موږ ته نور اجازه راکړه نو ښه نه کښېنه یخه سره څنګه دې وخندله ته چې دا خالي نه راځي شی به راوړي دا قلم پورته سودا مې راخستې مور یې راکته کومې راځي هو مورې ترې چادري واچوه مور یو عظیمه هستي ستایندې کوه قلم پورته نه کړې څوک ویندې کوه مور یو عظیمه هستي ستایندې کوه رب تنها مې نه کړې له مور جدا مې نه کړې وما جاوید خوار کی تستا دعا شموري ژوند مستا شموري خوښي مستا شموري غم دی فنا شموري غم دی فنا شموري تا آئینہ دمینی فرشتہ دمینی زموړو کوي جهان قربان تا علیکم موري وعلیکم السلام زه اول خو باندې ګرمه نرمه کمپله واچوه نو د سودا به درته راوړم وای خدای دې زړه مراد حاصله کړه د خیر سره خدای توبه قبول کړي چې موږ دغه دې تقبل دا کمپله به نور نه اغوندي دا خو کمپله نه ده دا خو یو دا خو اغوندم څنګه وکړم اوس صحیح شی به درته راوړم و دا به نور اغوندم دا به اغوندي صحیح ده زه خدای پاک د عمر خاوند کوه الله دې چا چې دا کومکونه کړي وه الله دې ته ډېره تېره ورکړي او خدای دې ته زړه مرادونه د حاصله کړي ښایسته کمپله ده ډېره ښایسته کمپله ده زه دستا رضا غواړمه ته دې رضا موري رب دې تا ښه لري مل دې الله شموري ژوند مې موري زوی خیرات شومه
الله دې د زړه مراد حاصله کړه. الله دې چا چې دا کومکونه کړي او الله دې دا حاجتونه چې په زړه یې خدای دې ورته پوره کړي. خالق پاکه پروردګار زه داسې حیرانه وم چې ته وایې فرید یو چاره کوډه مې قرض کړه. ما له خیر دې معلومه ته یو چاره کوډه راکړې چې زه یې مالې دا 2-3 ورځې کېږي چې په نهاره یې زما وړوکی چې دغه پاخې کړو. هغه مې بله څه مې بله دې پاخه کړل، څه مې نن پاخه کړل او بس غوړي نه وو، چې شی نه وو. چا سره کېناستم، اوس ماښام مې ډوډۍ او چا سره وخوړله. څه به وکړو نو ګزاره ده زویه. ملكي تيد حسن عنوان تخلق متاف كل يدي تيحكم لا جهان ادعس بېوسي او ناچاري ده. ډېره بېوسه یم زویه. الله دې ستاسو سره چې تاسو دا کومک کړی او تاسو سره چا دا زړه دغه کړی خدای دې ورته د زړه حاجتونه پوره کړي. اواره دغه چې یو د دردو د آفاتو د مرضونو دې وساتي او خدای دې ورته نور ډېره تېره تاسو ته دې هم درکړي او هغوی ته دې هم خدای ورکړي چې زمونږ د غریبانانو پوښتنې کوي او زمونږ سره کومکونه کوي. الله دې خوشحاله اوسې. مردارې سودا شوله، هغه دې ګرمه نرمه کمپله شوه. خدای پاک دې زړه مراد حاصله کړه. خدای پاک دې زړه مې ته غوښتلې دې کمپل ته خوشحاله شولم. الله دې سره ما دغه کمپله وه دا مې اغوستله. ها دې کمپل کې ډېر خوشحاله. دا مواد به خیر ویسمه دغله دې ته څنګه خوشحاله، دا خو خېټه مړه شوله او هغه چې دی بس ګرمه. دا په دې ګرمه شولم. دواړو ته خوشحاله. یو ما ته راکړه خیر دی. ستا نه جار ده زیواله. خیر دې مورې، خوشحاله اوسې. نه ټوله سودا شوه، راځه دروازه دې بنده کړه، قلف هم ځان سره واله. قلف مې همالته دی پکې. هو دروازې ته قلف واچو، بیا څوک درنه دا وینیسي سودا. قلف واچوم به ښه ډېرېږم که نه. راځه مورې راځه. سبحان استوى عظمت سلام مقام لاړې زوی. قلف دې کولی دغه دې زوی ده. هېڅ که دا قلف خو دې وګورو. دا دې زوی. دا څومره غټ قلف دې اچولی دی ورته. لکه چې کور کې ښه ډېرې پیسې لري مورې. وېرېږم که نه چې قلف باندې چې خو نه کېږي که نه. ارمان چې نن شپه غله راشي دا کمپل هم درنه ویسي او دا سودا هم درنه وي. ما غریبه به څوک څه کوي. خو کمپله دا سودا درنه وړي. څه وکړم چې غله راځي هغه دې په خدای دې په بله قهر او په غضب دې خدای نه نه خدا راخسته د هغې به هم پکاري بیا که نه د هغې به هم ضرورت وي که نه مورې. دا واله مورې بند یې کر سره ښایسته شپه، ارامه خوبونه، ښایسته خوبونه په الله باندې سپارم. الله دې په مخه دې ښه، په مخه دې ښه، په مخه دې رڼا شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو هیوادوالو، زما د مور خوشحالي همې کمپلې ته وکړه، همې د خوراکي موادو ته. چې کله راځم د مسکین فقیر په خوله باندې مسکا، دا ما دپاره د ویاړ ځای دی. دا د هر چا کار نه دی. هوا یخه ده، ژمی دی. نن رالم د مور جانې پختنه مې وکړله. د بېوسۍ شپې ورځې سبا کوي، د بې بنیادۍ شپې ورځې سبا کوي. ډېره ناوخته ده. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. د الله په امان. خوښي مستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آینا د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان ته شموري